अस्सलाम वालेकुम मलगरू द शाहीन शाह अफरीदी पर ज़ेबानी मोहम्मद आमिर द पाकिस्तान पर टीम की शामिलेगी आया मोहम्मद आमिर रिश्ता दोबारा द पाकिस्तान टीम तराजी द शाहीन अफरीदी द मोहम्मद आमिर चे सुमर हम मिन वाली दा वीडियो तर आखिर पूरी उगो रही सोशल मीडिया बाने तासु दासे ढेर पोस्टों वीडियो गाने गो रही जो मी के आर दा पे सलाह कर ले पाकिस्तान पर वर्ल्ड कप पर स्क्वाड के बदे शाहीन अफरीदी पर ज़ेबानी मोहम्मद आमिर शामिलेगी आया परी खबर के सह हकीकत शता औ कना पर सोशल मीडिया बाने दा खबरनो हम ढेर ज़्यादा वायरल ली जो मी के आर दा पे सलाह कर ले मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी बा यूज़र पाकिस्तान द वर्ल्ड कप په سکواډ کې شامل وي ګور اول کې تاسو خپل صفه خبرو وکړم زه ځان محمد عامر ډیر غټ مینوالم چې بالینګ مول ډیر زیات خوخيږي او په دې ویډیو کې به حقیقت خبره کوم چې محمد عامر رښتیا پاکستان ټیم ته راځي او کنه یا دروغ دي که تاسو په اوس وخت کې وګورئ نو محمد عامر د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ اغستره او د پاکستان د انټرنیشنل ټیم نه محمد عامر ډیر زیات لري دی اوس خبر کوم چې رښتیا محمد عامر دوباره د پاکستان ټیم ته راځي او کنه نو په سوشل میډیا باندې څومره هم خبرونه چلیږي چې می کې ارتر د محمد عامر سره رابطه کړې ده او دغه کې لیدای کې دا ټول چې کوم دی دروغ دي محمد عامر چې کوم دی اوس د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ اغستره د پاکستان کرکټ سره هغه چې کوم دی اوس هیڅ تعلقات نشته البته که محمد عامر ریټایرمنټ بیرته واپس هم واخلي خو بیا هم داسې چانس لري چې محمد عامر به د پاکستان په ټیم کې شامل شي اوس وخت کې د پاکستان کرکټ ټیم سره د شاهین افریدي نسیم شاه حارث روب احسان الله زمان خان محمد حسنین داسې تکړه بولران ورسره دي چې په دې وخت کې د پاکستان په ټیم کې د محمد عامر ځای نه جوړیږي زه په خپل د محمد عامر ډیر زیات غاټ مینوال یم او یو مرګري نه په کمنټ سیکشن کې پوښتنه هم کړې و چې په محمد عامر باندې ضروری ویډیو جوړه کړه چې محمد عامر پاکستان ټیم ته راځي او کنه خو که تاسو وګورئ نو اصل قصه محمد عامر نه هم رانه ده محمد عامر هیڅ اراده نشته چې هغه پاکستان ټیم ته راشي محمد عامر په اوس وخت کې په لیګونو کې مصروف لري لیګونو کې لوبيږي خو پاکستان ټیم ته دغه څه اراده نشته محمد عامر ته دا پته کزه په اوس وخت کې بیرته ریټایرمنټ واپس واخلم نو د پاکستان کرکټ بورډ به بیا اګنور کوي بیا ورسره زیاتې کوي ځکه چې په دومره بولرانو کې د محمد عامر ځای جوړېدل ډیر زیات ګران دي او په سوشل میډیا باندې ډیر عجیب او غریب خبرونه چلیږي وای د شاهین افریدي په ځای باندې محمد عامر د پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې شاملېږي نو که تاسو وګورئ نو په اوس وخت کې خاص کر د پاکستان په بولینګ اٹیک کې شاهین افریدي د پاکستان کرکټ ټیم یو بیک بون دی که زه خپل رائے وایم نو زما خو خبر زم چې د پاکستان په ورلد کپ په سکواډ کې شاهین افریدي او محمد عامر یو ځای شامل وي ځکه چې بیا ور پاکستان د بولینګ اٹیک نور هم مضبوط شي ځکه چې محمد عامر سره هم ډیر زیاته تجربه را خو د محمد عامر هیڅ اراده نشته چې اوس ریټایرمنټ بیرته واپس واخلي او نه پاکستان کرکټ بورډ د طرفه د محمد عامر سره داسې سره رابطه شوې ده په سوشل میډیا فیسبوک باندې څومره هم پوسټونه او ویډیوګانې چلیږي چې محمد عامر بیرته پاکستان په ټیم کې شاملېږي دا ټول دروغ دي که دا څه خبر وای نو پاکستان کرکټ بورډ په خپل افیشل پیج باندې شیر کړی وي محمد عامر په اوس وخت کې د انټرنیشنل کرکټ نه مکمل ریټایرمنټ اغستره نو زمانه شي خیال چې محمد عامر بچرته دوباره د پاکستان په ټیم کې شامل شي د محمد عامر چې څومره هم مینوالي سره زمانو تاسو دا خبره یاد ولرئ چې اوس محمد عامر چرته هم د پاکستان ټیم ته دوباره نشي راتلی ځکه چې محمد عامر ته ور پاکستان په ټیم کې د بولینګ ضرورت راځي او د پاکستان سره په اوس وخت کې شپږ وخت 30 ترين او خطرناک فاست بولران دي او محمد عامر دا هم ویلي چې ما په پی اس ال کې خبالینګ وکړو نو زه بیا ګورم اندازې ته چې ریټایرمنټ واپس واخلم خو د محمد عامر په پی اس ال کې هم خبالینګ ونکړو یعنی محمد عامر اوس کوم دی اندازه مکمل خاله د اوس په محمد عامر صرف په لیګونو کې لوبه کوي تاسو په انټرنیشنل کرکټ کې مکمل په نظر باندې ناراضي 2-3 کال کېږي چې محمد عامر د پاکستان ټیم نه ریټایرمنټ اغسته وي نو دا د محمد عامر په حواله سره خبر چې محمد عامر دوباره د پاکستان ټیم ته راځي او دا به کېږي په ورلد کپ سکواډ کې شاملېږي او په حقیقت کې داسې هیڅ هم نشته نو تاسو راځي لري چې محمد عامر د پاکستان په ټیم کې شاملول فکر دی او کنه په کمنټ سیکشن کې راته ضروری وایي نو دا زمونږ نن ویډیو ملاویږي په بل ویډیو کې د الله فامان